افغان حاجیانو ته یو ښه او زبردست خبر. افغان حاجیانو ته به په راتلونکي کلونو کې څومره اساسي خدمات برابریږي. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغان حاجیانو لپاره ښه او تازه خبر دا دی، په راتلونکي 1999 کال کې به حاجیانو ته اساسي خدمات ډیریږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د حکم پر بنسټ د حج د مقدماتي چارو پر مخ بیولو لپاره د افغانستان د ارشد او حج اوقاف وزیر مولوي عبدالحکیم منیب په مشرۍ یو پلاوی سعودي عربستان هیواد ته په سفر تللی دی. د یاد وزارت د خبرپاڼې په اساس په همدې موخه د افغانستان د ارشد او حج اوقاف وزارت او د سعودي عربستان د جنوبي اسیا موسسې ترمنځ د 1999 کال حاجیانو لپاره د اساسي خدماتونو هوکړه لیک د عربستان په مکه مکرمه ښار کې لاسلیک کړ. د دغه هوکړه لیک په اساس به افغان حاجیانو ته تر پخوا زیاتې اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د هیواد د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت خبر ورکړی و چې تر دې وروسته به له افغانستان څخه حج ته د تلونکو کسانو د سفر کولو د پروسې پړاوونه په الکترونیکي بڼه ترلاسه کیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چېرې مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ. مننه.